د کہانی شروع د جرمني د اسکول کېږي په کم کې چې په ډېرې عجیبه واقعي باندې پولیس تحقیقات شروع کړي. په دې وخت کې یو پرسرار غونډه کې ښځه دغه اسکول خواته راشي، کوم چې په نظر اچولو سره هغې ته په میز باندې وینه په نظر راشي. په دغه ځای کې ټول نه د حیرانتیا خبره دا وه چې دویم چت نه هغه میز راغورځېدلی و، په چت کې یو غټ سوري پرېښودلی و، د کوم نه چې دا صفا پته لګېدله چې په ډېر انتهایي طاقت سره دا میز دغه چته راغورځولی شوی دی. هغه د مخ په اسکول کې داخله شي چې هلته کې هغې ته یو بله جینۍ میلو شي، کومه چې په دې وخت کې په یو ګوټ کې پټه شوې وه. دغه جینۍ نوم وینډي و او هغې د خپل ځان د پرسکون ساتلو دپاره په غوږونو کې هند پاڼې لګولې وې. هغه ښځه هغې ماشومې ته خپل نوم ډاکټر سټیرن ووایي. زه دماغ یوه ډېره غټه ډاکټره یم او زه به تا یو داسې ځای ته بوځم چېرته کې چې به ته په مکمله توګه باندې محفوظ یې. په دې کې یو څو کاله تېر شي چې اوس موږ وینډي وینو چې اوس غټه شوې ده او په یو هوټل کې د ویټرې په طور باندې کار کوي. هغې ته یوه داسې بیماري وه د سره به یې چې به دې هره ورځ ګولۍ خوړلې. هغې واده هم کړی چې خاوند به یې د یو سکیورټي ګارډ نوکري کوله او نوم یې مارس و. هغه به په خپل کور کې د خپل زوی کار سره اوسېدله چې سره وجې د زندګي په مکمله توګه باندې ټیک روانه وه. دوی به تر دې حده پورې په غریبۍ کې وخت تېره چې هر وخت په دوی سره د پیسو ټینشن او کم کور چې دوی په قسطونو باندې اخیستلی و، دوی سره اوس دومره پیسې هم نه وې پاتې چې هغه قسطونه یې پرې ختم کړي وو. دې هر څه نه وینډي څنګه راشي او فیصله وکړي چې زه په دې په باره کې د خپل هوټل مشر سره خبره کوم چې ما له تنخوا سیوا کړي. د سهاره چې هسکو نه پس د خپل خاوند اجازت واخلي او د کار دپاره لاړه شي. د کار د ختمولو نه پس دا د خپلې مشر دفتر ته لاړه شي او هغې ته د تنخوا د زیاتولو په باره کې ووایي زه خو په دې هوټل کې د 3 کالو راسې کار کوم او تا راله چېرته 1000 روپۍ هم سیوا نه کړې چې په دې سره د هغې مشر هغې ته صفا انکار وکړي او دوی له د پیسو د ورکولو په ځای باندې الټا په دې باندې کار نور هم سیوا کړي. په هغه سیوا شوي کار کې غورځول هم شامل و چې شپې په وخت کې دوس هره ورځ ښځه له غورځوي. د دې باقي دغه هوټل زړه موړ شوی خو بیا هم د خپلې مشرې نه څه ناڅه امید و د سره به یې چې به دې اوس هم په هغه هوټل کې کار کوو. دا چې کله د شپې په وخت کې د ګند غورځولو والی نو په دې وخت کې یو ملنګ د دې خواله راشي چې وینډي هغه له بغیر د مشرې نه تپوس کولو د هوټل ورله خوراک ورکړي چې په دې سره هغه کس د شکریا ادا کړي او په دې خبره باندې ته نه روان شي ته بالکل زموږ غونته کې. په دې سره وینډي حیرانه پاتې شي چې څنګه د غونته کې ما خو بیا هم د خپل کور په اړخ باندې روانه شي. په لاره کې کور ته تلو په وخت کې سبدمنه لکان دغه پتنګولې باندې شروع واچي. خدا هغوی له داغوی د یوې خبرې هم جواب ورنه کړي او سیده په سیده خپل کور په اړخ باندې روانه شي. څه وخت پس دا د پل خواله ورسېدو چې کله په هغې پل باندې دا دوړېدلو والی نو په دې وخت کې یو سړی په منډه منډه باندې دې خواله راشي چې پسې سره وینډي ته داسې ولګي وي که چېرې دا هغه بدمنه لکان دي او په هغه باندې حمله وکړي. خو هغه چېرته څه بدمنه نه بلکې هغه ملنګ و چا له چې دې خوراک ورکړی و. هغه دې ته خپل نوم میریک وایي چې میریک دې ته وایي وي ته اوس هره ورځ خپله د ویانې خورې او که نه چې په دې سره وینډي حیرانه پاتې چې اخر ده ته زما د ویانو په باره کې څنګه پته ده. میریک هغه خبرداره کړي ته چې کومې هم د ویانې خورې دا ټول په ټوله ستا طاقتونه او درې لګیا دي چې په دې سره وینډي ته داسې ولګي وي که چېرې دا لیونی دی. خو میریک د خپلې خبرې د ثابتولو دپاره د پل نه ودانګي چې په دې سره هغه سیده په سیده سړک ته وغورځېږي. خو د حیرانتیا خبره پکې دا وه چې د هغه نه له یو څاڅکي وینه هم لاړی نه شي. د وینډي مشغوله کار شروع کړی نه وي چې په دې وخت کې یو تیز ټرک د هغه د پاسه وخیږي چې په دې سره د هغې سترګې بقې پاتې شي او پولیس سترګې میلو کړي او بیا د مخ سرې د هغه ځای نه باګې اختیاره کړي. په سبا باندې وینډي د ډاکټر سټیرن کلینیک ته لاړه شي دې دپاره چې د خپل دماغو چیک اپ هلته کې وکړمه چې تپوسونو په وخت کې دا هغې ته د پل والا واقعه بیان نه کړي خو صرف دا ورته ضرور ووایي ما په خوب کې ځان داسې محسوسو که چېرې په ما کې څه پټ طاقتونه دي چې په دې سره ډاکټر سټیرن د مغز سرې دوی له تیزې دوایانې ورکړي. کور ته په واپس راتلو سره وینډي ویني چې د کور د خالي کولو د بینک وار یو بل نوټس هم موږ له رالیږلی دی چې په دې سره د وینډي په ټینشن کې ډوره هم اضافه وشي ولې چې د هغې اوس دا یقین هم ختم شوی و چې ما له به زما مشره تنخوا سیوا کړي. یوه ورځ دا چې کله د کچرې غورځولو دپاره بار ته لاړه شي نو دې ته میرک بیا په نظر راشي کوم چې ژوندي هم و په مکمله توګه ټیک هم و. میرک هغې ته وایي وي ته هم زموږ غونته کې فري کې یعنې ته یو داسې انسان یې چاله چې خدای خاص قسمه طاقتونه ورکړي تا ته دا جسم میلو شوی دی کوم چې دې دنیا یو طاقت هم نشي تباه کولی. د دې نه پس هغه وینډي له دا مشوره هم ورکړي وي تا نن نه پس نه هغه دوایانې خوړل بند کا. پر هغه شپه باندې وینډي د خپلو دوایانو د خوړلو په ځای باندې ګټر ته یې ور واچوي چې په دې سره صرف یو څو ورځې پس وینډي ته په خپل وجود کې عجیبه غونته کې بدلون محسوسېدل شروع شي. د کار په وخت کې اکثر د هغې وجود به درد شروع کړو چې یوه ورځ د خوراک د وړلو په دوران کې هغه ټرې له دومره زور ورکړي چې هغه کږه وږه کړي چې په دې سره هغې ته اوس اندازه لګېدل شروع شي چې ما کې واقعي
څه غیر معمولي طاقتونه موجود دي. وسوره دې پس هغه بدمنه هلکان یو ځل بیا د هغې تنګولو کوشش شروع کړي چې دا ځل وینډي په غوسه کې راشي او هغوی له داسې وخل ورکړي چې په سره په خوشحالۍ باندې دغه ځای نه روانه شي. په سبا باندې دا په خوشحالۍ باندې د خپل کار په لور باندې روانه وي چې ناڅاپه ډاکټر سټرن دغلته کې راشي او هغې ته دا خبر وکړي وي ته نن ولې د چیک اپ دپاره رانغلې چې په دې سره وینډي ورسره وعده وکړي وي انشاءالله په بله هفته کې وملاویږو. د ډاکټر راتلو نه پس د هغې د سټورن مشره د دې خواله راشي او هغې ته هغه کږه وږه ټرې وروښایي کومه چې په هغې شپه باندې دې نه کږه شوې وه. هغه په دې خبره باندې دغه ځای لاړه شي وي چې کله تا زه تنخوا در کومه نو دا پیسې به درنه پکې د مخکې نه کټ کومه چې په دې سر د وینډي ورته پاره های شي د ګریوانې په هوا کې اوچته کړي او دمکي ورله ورکړي وي که چېرې تا مانه پیسې کټ کړې نو په ځمکه کې به یې ورخښه کړمه. په دې سره د هغې مشره په یره کې د هغه ځای نه باګې اختیاره کړي او چې کله اوس وینډي میرګ سره میلو شي نو هغه ورته ووایي حکومت زموږ غوندې په خلکو پسې پټ په پټه ګرځي او داسې خلکو تلاش کوي کوم له چې خاص طاقتونه ورکړلي شوي. حکومت هغې کسانو له داسې دویانې ورکوي د سره وایي چې د هغوی طاقتونه د هغې انسانه د همیشه لپاره پټ پاتې شي او که چېرې ته رښتیا معلومول غواړې نو داسې به وکړي چې هغې کلینیک ته به ورشي په کوم کې چې ته خپل علاج کې او دغه ځای تلاشي به واخلي. وینډي په هغې بلډنګ کې د ورداخلېدو دپاره یو مضبوط ټوپ ووهي چې په څه سره هغه واقعي دننه ورشي. په هغه ځای کې هغې ته سره مریضانو کاغذونه میلو شي په کوم کې چې دا هلک د ایلمر نوم هم موجود و کوم چې به دې سرې په هوټل کې کار کو. دلې دا شک پیدا شي چې کیدای شي ایلمر هم څه خاص قسمه طاقتونه لري. هغه هم په دغه شپه باندې د ایلمر کور ته لاړه شي او هم د خپلو دویانو د خوړلو نه منې کړي. ایلمر به د مخکې نه د هیروګانو کتابونه کتل دې د وجې هغه د مغز سره د دې په دې خبرې باندې یقین وکړي او چې کله یو څو ورځې هغه دویانې ونه خوري نو په دې سره هغه ته یو ورځ احساس وشي چې ما د وجوده خو څه خاص قسمه بجلي روزي او هم دا زما طاقت دی. په دغه شپه باندې دغه دواړه برته په چکر باندې لاړ شو په خپلو طاقتونو باندې خبرې شروع کړي چې د خپلو طاقتونو د معلومولو نه پس د ایلمر دا یقین اوس پوخ شي چې دا ماله خدای تحفه راکړې ده او دا طاقت یې ماله څه د خاص قسمه مقصد دپاره راکړې دی. خو د وینډي په ذهن کې صرف او صرف په دې وخت کې پیسې تابېدلې ولې چې پیسې د هغې د ټول نه غټ مشکل و. هغه هم په دغه ځای کې یو ټیم مات کړو د هغې نه په زوره باندې پیسې روباسي چې دې نه پس دوی څه پیسې په خپل چکر باندې خرج کړو یو مضبوط چکر پکې هم ووهي. هغلته کې په کلب کې وینډي چې کله نظر واچي نو هغې ته یوه جینۍ په نظر راشي په کوم پسې چې څه بدعمله شوي وو تنګولې چې هغلته کې وینډي او ایلمر په شریکه باندې د هغه جینۍ زندګي د بربادېدو نه بچ کړي. کور ته په واپس راتلو سره وینډي ټول نه مخکې خپل خاوند له هغه ټول په ټوله پیسې ورکړي کومې چې هغې د ټیم نه راپټې کړې وې چې په دې سره هغه د حد نه سیوا خوشحاله شي. په سبا باندې وینډي خپل زوی کار د سکول نه د راوستو دپاره په خپله باندې ورپسې لاړه شي چېرته کې چې دا ګوري چې څه هلکان لګیا دي او زما د زوی تنګولو کوشش کوي خو ولې چې دی هغه واړه بخلي نه شو د هغوی نه د زور د بېستو دپاره هغوی له سکرې داسې راماتې کړي چې د شیرې د خوراک یې کړي چې په دې سره د هغې زوی حیرانه پاتې شي چې به مور کې اخر دا دومره زور د کمړه راغی. اوس وینډي په خوشحالۍ باندې خپل ژوند تېرول شروع کړي خو دا ورته پته نه وي چې په کلب کې ما کوم هلکان وهلي دي هغوی زما رپورټ پولیس ته کړی دی. هغه هلکان پولیس ته ووایي وي بېګا څه د غیر معمولي طاقتونو والی ښځه راغلې وه موږ ټول یې ووهلو. په بل اول کې پولیس ته هغوی دا خبره یې ګپ ښکاري خو بیا چې کله د پولیس والا د هغوی د چیک اپ دپاره هغه دماغو ډاکټر راغواړي او هغه دغه هلکانو نه تپوسونه وکړي نو په دې سره اوس د هغوی هم څه ناڅه شک پیدا شي. په دې کې وینډي ایلمر د ځان سره میرګ سره د ملاوېدو دپاره بوځي چې هغلته کې ایلمر د خپلو طاقتونو د ښودو دپاره د هغه د کور ټول په ټولې بجدانې ورته بلې کړي چې په دې سره هغه حیرانه پاتې شي. دغه درې واړه کښېني او خبرې شروع کړي چې هغلته کې میرګ دوی ته ووایي وایي زموږ غونته کې په دنیا کې نور هم بلا خلک موجود دي خو هغه ټول په ټوله د سرکار والا د دماغو په کلینیک کې قید کړي دي. دې پورې سره آلمر یوه ډېره اهمه فیصله وکړي موږ به ټول راضي کېږو او هغه مظلومان به آزادوو او دا رښتیا به موږ دنیا مخې ته راوړو. وینډي هم د دې خبرې حمایت وکړي او هغه سره یې لاس میلو کړي خو میرګ د دې فیصلې نه له غونډه کې ویریږي خو بیا هم دوی سره د مرستې کولو فیصله وکړي. اوس دغه درې واړه د کلینیک په اړخ باندې ور روان شي چې ایلمر د تلو نه مخکې هغوی ته ووایي وي زه د بجلۍ واله سړی یم او دې سره خپلې خاص قسمه جامې هم واچوي. کلینیک ته په ورسېدو سره وینډي په هغې کې په ډېرې چالاکۍ سره ور داخله شي او د سکیورټي ګارډ د بېهوشه کوو نه پس کلک کلک یې وتړي. ایلمر د مغز
دغه سړي د خپل طاقت په استعمالولو سره دغه ټول سکیورټي والا سیستم ته په برباد کی او ډیر زر مریضان ته هم ځان ورسي. خو په دې وخت کې ناڅاپه هغه د سکیورټي والا پوش کې راشي او د ایمرجنسي والا بټن وخی د سره وایي چې پولیس دغلته کې راشي او دوی د سلور وانه خونه گیر کی. په دې کې ډزې شروع شي خو په ګولې باندې میرک ولګي او په هغه باندې هیڅ قسم اثرونه کی. باران شروع شي چې المر دغه موقع د فائدې په غستو سره د باران په بو کې بجلی واچي او په دې سره هغه ټول پټوله پولیسان په بجلی باندې ونیسي او بیا دغه د بشوکونه پس درې وانه دغه ځنه باغ اختیار کوي. هغوی سره دا یره به وی کچري هغه پولیس والے وجلی شو. د دې واقع نه پس اوس وینډي سخت ویریږي ولې چې هغه تر خطر اندازه شوی با. هغه اوس فیصله وکړي چې زه خپل کور ته ځم او هغه تل کې با د خپل خاندان سره نو کله پشان عام زندگی واپس شروع کوم. بلخوا المر اوس دغه طاقت مزاغ استلې با. هغه ته اوس داسې لګیدل چې دنیا یو طاقت هم ما نشي ودرولي. هغه د ډاکټر سټرین خو لاړ چې هغه تل کې پټیره چالاکي سره هغه ته د میرک ټول پټوله خبري وکړي چې څنګه هغه زما خواله راغی او زه د ویان د خړو نه منې کړم. لغه د وخت پس سرکاري جنټان میرک را معلوم کیو هغه د گرفتارونو پس کلینیک ته راوړي. وینډي دې هر څه نه خبره وي او د خپل خاندان سره په خوشاله باندې وخت تیری چې ناڅاپه المر په خپل خاصو جامو کې داغي کور ته راشي او وینډي تو وایي وی میرک خو پولیس والا گیر کا او کې دي چې په دې پس پولیس په موږ پسې راشي. هغه وینډي تو وایي وی ته ما سره یو ځای شه چې موږ دواړه په دنیا باندې راج وکړو. وینډي ورته صفای انکار وکړي ولې چې هغه چاته هم نقصان رسول نه غوښتل او نه خپل خاندان په خطر کې چول غوښتل. المر په دې سره په سخت غوسه کې دغه ځنه لاړ شي چې په دې سره د وینډي خاون مارس داغه نه سوال نه شروع کی چې په دې سره اخر وینډي ورته رښتیا وایي زه یو فریک یم او ما سره طاقتونه دي. د مارس په غي باندې لغونته هم یقین نه راته د دې وجه هغه ته داسې ولګي وی کچري د وینډي دماغي مساله بیا را شروع شو. د دې وجه هغه دغه ډاکټر ترنګونه شروع کی چې په دې سره وینډي دغه ودرول شروع کی چې په دغه کوشنو کې هغه خپل خاون نه یو داسې دی کبر کې سره وایي چې مارس زخمی شي. هغه د هر څه پرې دوسر حیران پاتې شي او حتی چې دغه زوی هم د مور سوال نه شروع کی ودا تاسو کړل. وینډي د چکلا د خپل غلطي احساس شي نو هغه د ما سره خپل کور پرګ دی او بار ته روزي او فورن المر پس کور ته لاړ شي چرته کې چې هغه د خپل پلار سره په جګړه د المر د غوسه خپل پلار تر ورګټوالې نه و او اخر هغه دومره په غوسه کې راشي چې خپل پلار له وداسې مضبوطه جټکه ورکې سره وایي چې هغه په موقع باندې مړ شي. د پرې دوه سره وینډي نور هم یریږي خو دې باوجود المر ورته وایي موږ دوه خاصو او موږ په دې دنیا باندې دراج کولو د لپاره پیدا شوو. خو وینډي اوس هم هغه سره په دې خبره باندې اتفاق نه کوي. المر دغه د درولو د لپاره هغه له هم یو جټکه ورکي او بهوش کی او چې کله هغه پوش کې راشي نو ګوري چې زه خو په دماغي کلینیک کې قید شوی ما په کم کې چې ډاکټر سټرن هم موجوده و. هغه ډاکټر دې ته وایي زه خو تا بچ کول غواړم ته یاد نشي هغه واقعیا کله چې تا د پرنسپل میز چت کړو او هغه باندې داسې ورشتلو چې هغه د سره د میزه اخکه د سمکه لرا وشتلو چې په دې سره دا پوه شي چې ما ته واقع د علاج ضرورت دی. اوس وینډي واپس هغه دوايان خولل شروع کی د سره به چې اوس دغه وجود په مزه باندې واپس په کمزوري کېدو شي ولې چې هغه اوس د دې خپل طاقت سخت یریدلې و. اوس ورځ پس المر په دې پسې هغه کلینیک ته راشي او هغې ته دې ځای نه تښتېدو دپاره ووایي خو وینډي ورته مسلسل انکار کوي چې تلوی په وخت کې المر دې ته ووایي زما دا خبره یاد ساته چې ته به یو ورځ خامخا زما خواله راځې. په دغه شپه باندې د ټول ښار بجلي لاړه شي او بل خوا کله چې مارس او کال په خپل کور کې هغوی پسې المر خپل کور ته لاړ شي او هغلته کې کال په بجلۍ کې راګیر کړي. بل خوا د بجلۍ تلو د وجې ټولو مریضانو لاکرونه خود په خود کلو شي د سره په دې چې وینډي هم بار ته روزي. په لاره کې ډاکټر سټرن دغه د درولو کوشش شروع کی خو ناڅاپه په دې وخت کې میرک د دې مرستې لپاره راشي چې هیر د لاسه ډاکټر سټرن ډز وکړي او ګولې سیده په سیده د میرک په وجود کې وردن نشي ولې چې هغه په دې وخت کې علاج شروع کړو د علاج د وجې وجود یې تر دې حده پورې کمزوري شوی چې ګولې رامنې نه کړلې شوه. د مرګ نه مخکې هغه په ځان کدن کې وینډي ته وایي زما دا خبره ومنه چې لاړه شو بار دنیا ته ټول هر څه رښتیا وایه چې په دنیا کې داسې هلک هم موجود شته دی. وینډي په دې غوسه کې خپل کور ته لاړه شي چرته کې چې دا ویني چې المر زما زوی د بجلی په جال کې راګیر کړی دی. هغه اوس یو ځل بیا وینډي ته منتونه شروع کی وی ما سره شه چې دواړه په دنیا باندې راج شروع کو چې په دې سره وینډي ورته انکار وکړي او په دې سره دغه دواړه په منځ کې جګړه شروع شي. وینډي په دې وخت کې په خپل پوره طاقت کې نه وادي د وجې المر هغه شاته ولي خو په دې وخت کې د خاون کم چې المر تړلو د دربړ والا دستانه ورکی سره په دې چې دا اوس د بجلی نه بچي او دستانو دا چوي نه پس هغه په المر باندې وداسې مضبوطه حمله وکړي سره به چې هغه په واښو سویمینګ پول ته ورځيږي چې دغه د اوبو د وجې هغه په خپل کرنټ کې راګیر شي او هم پاغي کې مړ شي. په سر دغه جګړه ختم شي
او وینډي د خپل خاندان په بچکولو کې هم کامیاب شي. اوس وینډي فیصله وکړي چې زه به سبق دپاره د خپل کوره بار ته ځمه، ورځانو غونته کې ټول په ټوله خلک په تلاش کوم دې دپاره چې هغوی زه آزاد کړلی شم. مارس او کال هم اوس دا حقیقت قبول کړي چې موږ مور یوه عامه ښځه نه ده. اوس ورځې پس کله چې ایجنټان د دې کور ته راشي نو هغوی ته صرف او صرف د ایلمر لاش میلو شي، او بل خوا وینډي د خپل میشن د شروع کېدو آغاز هم وکړي. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره. ما له راکړئ اجازت. بای بای.